سلامونه استاد محترم جوړ په خیر. خوشحال خان خټک نړیوال شاعر بللی شو که نه؟ کوم سلام سال د رحمان صاحب جوړ سي خاصه خیریت نه خبره دا ده چې لومړی خو باید دا خبره وشي چې نړیوال شاعر څه معنا لري. یعنی نړیوال شاعر باید تعریف شي کنه، ځکه چې دا په خپل یو مبهمه اصطلاح ده. نو ممکن هر کرکټونکي او هر ادیب د نړیوال شاعر لپاره خپل تعریف ولري. هر شاعر چې شعرونه ویلي دي په یو اصطلاح د نړۍ شاعر دی، د نړۍ د ادبیاتو او نړیوال شاعر دی، ځکه چې د نړۍ په دغه کې برخه اخیستې ده، په یو اصطلاح باندې په دغه فرهنګي حوزه کې او په شاعرۍ کې برخه اخیستې، خپله ونډه یې پکې پرېښې ده. نو یو عادي معنا خو یې دا ده که نه. بله دا ده چې یعنې د نړۍ سطحې نو د هغې دپاره بیا مهمه دا ده چې نړیواله عاطفه ولري که نه. مطلب دا دی چې د نړۍ د هر ګوټ سړی ولوستل شي، په یو لحاظ باندې بشري عاطفه او بشري خبرې ولري، هم بشري عاطفه ولري، هم داسې لوړ تفکر او فکر ولري چې په هر جغرافیه کې سړی ولولي او هغه فکر وکړي چې دا د ټول بشر او زما کیسه ده. نو که د دې زاویې نه وګورو، خوشحال رښتیا هم د خوشحال رباعیات که تاسې وګورئ، هماغو افاقي اخلاقو باندې سرخي چې سقراط یادونه کړې ده، چې سقراط وایي چې اخلاق چې دي هغه افاقي دي، موږ یې ځان ته رایادوو، هغه د زمانې او د جغرافیې تابع نه دي. نو هغه افاقي اخلاق مثلا د خلکو سره خواخوږي، مثلا د تعصب نشت، مثلا هغه په یو اصطلاح باندې هغه همدلي، مثلا اتفاق، مثلا رښتیا ویل، مثلا دغه ټول هغه مسایل دي چې په یو لحاظ باندې یو نیکي کول که نه، څوک چې نام ګټي د نیکو نام ګټي، څوک چې عراب ګټي د نیکو نام ګټي، د خوږو زړونو دارو باطل که. نو که موږ وګورو نو د ده رباعیات او نور شعرونه د دغو نړیوالو اخلاقو او فکرونو سره سم ویل شوي دي. نو په دې حساب خو سړی ویلی شي که شیکسپیر یو نړیوال شاعر دی، که ملټن دی، که بل دی، خوشحال هم یو نړیوال شاعر کېدلی شي.